درنلیدونکو السلام علیکم. نن درته په دغه ویډیو کې د ډاکټرانو سراسري اتحادیه په اړه معلومات درکوم. حکومت د کرونا ویروس په مخنیوي کې له ولس سره جفا کړې ده. د افغانستان د ډاکټرانو سراسري اتحادیې مشر ډاکټر فیاض صافی وایي پر حکومت د کرونا ویروس د مخنیوي په چاره کې د غفلت له امله توند نیوکې کړې دي. صافی له سپوږمۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې حکومتي مشران په سیاسي معاملو بوخت دي او د کرونا په مخنیوي کې غفلت او له ولس سره جفا کړې ده. نوموړی وویل چې حکومت باید له ایران څخه راتلونکي کډوال په هرات کې قرنطین کړي او په هیواد کې د دغه ویروس د خپرېدو مخه نیولې وای. ښاغلي صافي ادعا وکړه چې په چارواکو کې لا هم خلک ته دروغ وایي او ان د کابل په مرکز مهمو روغتونونو کې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره هیڅ تیاری نشته. نوموړي وویل چې ان مسؤلو ډاکټرانو ته ځانګړې جامې او چپنې هم نه دي ورکړل شوي او د حکومت لخوا جوړ شوي کمیټې هم کمزورې او نامسلکي دي. په ورته وخت کې د کابل د ابن سینا روغتون یو بل ډاکټر نادر افغان هم له سپوږمۍ راډیو سره په مرکه کې پر حکومت سختې نیوکې وکړې او د کرونا ویروس په مخنیوي کې پر غفلت تورن کړ. دوی دواړو پر خلکو غږ وکړ چې پر حکومت د تکیې پر ځای په خپله تدابیر ونیسي او ټولې هغه لارې چارې مراعات کړي چې د کرونا ویروس په مخنیوي کې کارول کیږي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو درسره لایک او سبسکرایب یې کړئ. یوه نړۍ مننه.